ولسمشر غني لوګر ولایت ولې تللی و، هلته یې څه وویل او څه یې وکړل. سلام، وخت مو په خیر. نن د ولسمشر غني په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی لوګر ولایت ته تللی و. په لوګر کې جمهور رئیس غني د وروستیو پیښو د شهیدانو او په لوګر ولایت کې د کورونا وایرس له امله د یو شمېر مشرانو د وفات له امله د هغوی روح ته دعا وکړه او له هغه وروسته یې ځینې ژمنې وکړې. ولسمشر غني وویل د راتلونکي یوې میاشتې پورې به د لوګر ولایت په مقام کې د میلمستون د جوړولو کار د ارګ د عملیاتي واحد له لوري پیل شي. دغه راز جمهور رئیس د لوګر ولایت لپاره د یوې ښځینه مرستیالې د ټاکلو وړاندیز منظور کړ او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې رئیس ته دنده وسپارله چې د هغې د ګمارلو په برخه کې اقدام وکړي. دغه راز جمهور رئیس پر دې ټینګار چې د ستونزو او خنډونو د له منځه وړلو لپاره باید له خلکو سره لا زیات کار وشي وویل غواړم چې لوګر بیرته د کابل په دروازه او کندو بدل شي. دغه راز جمهور رئیس وویل د بندونو د جوړولو لپاره واضح پلان جوړ شوی او دا چې په لوګر ولایت کې پر مسو سربیره شاوخوا 80 ډوله کاني مواد هم تثبیت شوي، د هغو د استخراج لپاره به لا زیاته پاملرنه وشي. جمهور رئیس غني وویل د لوګر سیندونه او اوبه به مدیریت شي او دې ته په اشارې چې د لوګر خلکو تل ملي فکر او عمل کړی دی. په دې ولایت کې باید د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ ستونزه نه وي. هغه ځوانانو ته د کار موندنې سرتاسري مشارکت او د هغوی د مسؤلیت منلو حس مهم وباله او ویې ویل موږ ټول باید اصول او قوانین ومنو، هېواد او خلکو ته ژمنتیا ولرو او د قانون پر اساس کار او هڅه وکړو. جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې ټینګار وکړ چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي او سوله ملي ده، قومي سمتي او ګوندي نه ده. دغه راز امرالله صالح بیا په خپلو خبرو کې وویل د ګردیز کابل لوی لارې امنیت باید تامین شي او له خلکو سره امنیتي تړون ولرو او همداراز د ازرې ولسوالۍ لاره باید نه یوازې جوړه بلکې پرانیستل شي. په هر حال دا چې دا وعدې به څومره عملي شي او د ولسمشر غني سفر به کومه ګټه ولري او که نه هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. خو د خلکو له تبصرو داسې ښکاري چې خلک د هغه سفر ته هیلهمند نه دي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښنو کې خدای سپارم. د الله په امان.